افغانستان کې هیله اختر افغان قدرمنو هېوادوالو زه نن یوه داسې مورکۍ څنګ ته راغلی یم چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. د دغه مورکۍ حال له تاسو سره شریکوم او تر پایه له ما سره پاتې شئ او د دغه مورکۍ احساسات واورئ چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره ژوند تېروي. کونډه ده او وړوکی زوی د هغه د خلکو بوټان رنګوي چې په هغه باندې هېڅ هم نه کېږي. نو له ما سره پاتې شئ او د ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم مور جانې. وعلیکم السلام. څنګه یې مورې ښه یې؟ بس خیر وختې ده بس دغه حالات هم دی چې ډوډۍ دا ګاونډیان راوړي بچیان او خورو له مخې شته دغه هم کوټه ده د سوال ډوډۍ ده بچیان کله خورو کله نه خورو کله به څوک چا راوړي که خوړ مې کنه دغه ماشومان ډېر سخت سر بچی دغه هم ټغر دی دغه هم کوټه ده دغه مې بچي د خواره د خپله کونډه د دا کومه چې حکومت را سره وکړي بچیا د بیګا په بوټي کې پخ کړي دی اوس پورې مې حال کوشتي اوس بچیا ځاس هم دا کې خو زمونږ دې باندې ډېره سخته ده که نه یو کومک بچی را سره یو ټغر یو پوړه یو پیسي یو لاسګاډی و چې دا ماشوم بېکار کې یو شی راروالي خو دا دی بچی سختې سره ډېر مخامخ بچی دغه ماشومانو پوښتنه وکړه الله تعالی خدای خبر دی او تاسو خبر شئ. مور جانې موږ هم راغلي تر څو ستاسو همدغه وروڼو ته ورسوو چې تاسو سره خپل وس مطابق مرسته شریکه کړو. نو تاسو اوس ماښام لپاره څه لرئ چې تاسو ماښام ته نه والله که ماښام دپاره موږ کتغ لرو روژه مې په خوله نشته کتغ ماتغ نشته اوس ما زه لږ لوګار مې چېرته څاله ویم بېګا هم دا ښځې موږ له صابر رالېږلي الله شته ما ورسره پیشنمي کې خوړل بچیان او ماښام مې خوړې دا ګاونډی دا کور مو سره مخامخ اوس بیا ما زه چېرته به چاله چې دوه لوګر شېره کې ما دغه ماشومه ګورې یو شل پوکار به دغه پالش کړي ما زه لږه لوګر به ور پاخه به هم د وړو درک نی د چي او د بوري بچی درک نی شپان پخې ګیس هم نشته دی ښځ هم نشته دی الله شه پروسې راله تللی یم په سرېګانو کې په خدای چې ما ښځې راټول کړي دا دی روژه هم یو ځوان راغی راله چې واله مورې هغه لبرونه او شي نه واله ځه چې په هغه باندې بیا مونږ کتل کاري ده بوټ کې دا چې د نورو دسترخوان ډک وي د خواړه څخه هر رقم خواړه وي او ستاسو دسترخوان هېڅ هم چې نه دغه ډوډۍ ده دغه اوچه ډوډۍ ده نه خو د روژه ده باید چې دې کې زموږ غوښه وي دې کې زموږ ښایسته ښایسته شیونه وي چکنیګانې وي ښه خوراکونه وي ښه غوړیګان وي ښه اوړهګان وي هر څه ډېر وي چې باید چې مونږ باندې دا روژه لږه ښایسته تېره شي مور جانه څه غوښتنه له هغه وروڼو څخه چې اوس مهال ستاسې ویډیو ګوري زمونږ سره چې هر شی د دې د وس قدرت کې نو ما خو درته دغه بیان کړو چې دا اوس ډوډۍ ته ناست څه غواړي هغه وروڼو څخه چې اوس مهال ستا ویډیو ګوري ډوډۍ غواړي نور څه غواړي جامې غواړم غواړي چې ښایسته جامې واغوندي اوکې څه غوښتنه لري دغه وروڼو څخه دی چې تا سره څه وغوښتل زه ډوډۍ غواړم کالي غواړم دا وروڼو ته دعا کوئ انشاءالله دا وروڼو تاسو سره مرسته کوي چې ته پرې ډوډۍ هم واخلې او انشاءالله چې مرسته وشوه زه یې تاسو ته راوړم چې تاسو ځان ته خوراک واخلئ او اوړه هم واخلئ غوړي هم واخلئ بس تاسو د دعاو ته ضرورت لرو موږ ته هم دعاګانې کوئ دا وروڼو ته هم انشاءالله تاسو سره به مرسته وکړي اوکې ته کومه غوښتنه لرئ خوراک غواړو خواړه غواړو چې هر شی ډېر شي دا روژه خدای موږ باندې خدای خیر او خوشحالۍ باندې خیر تېره کړي چې هر شی ډېر ډېر پیدا شي دا چې ته دغه اولادونه په دغه حالت کې ګورې ورته دردېږي دردېږي ما اوس نه کالي شته دی نه چپلک شته دی نه څه شته خپل دې بس خیر خور جانې مه ژاړه زموږ ټول افغانستان حالات همدغسې دی انشاءالله دغه وروڼه چې ستاسې ویډیو ګوري حتما به ستاسې لاسنیوی کوي اختر را روان دی نه د بچي کالي شته دی نه چپلک شته نه لباس شته ما د نسل خیر خور جانې مه ژاړه الله مهربان ذات دی انشاءالله دغه وروڼه مرسته کوي دی زه یې تاسو ته راوړم ستاسو دعاو ته اړتیا لرو میړه مو موزیک کلی دی غریب کار یې کلی دی ځان مې څه خفه پرېشانه ده دې ناسته به وایي ما ورته ویل بالاخره ماشومان شی نشته دی زه خو وایي څه وکړم زه خو وځم زه خفه شو زه خفه شوم کېناستم اوس ما روژه ماته یې ونه دا چې ته امید لرې چې زما خاوند به راشي لاس به یې ډک وي او څه به را روان کړي وي ځان سره چې ته خاوند یې په داسې حالت کې وګورې بیا یې دردېږي ورته چې ما خو ویل چې دا به ډک لاس راشي والله اوس نه کاډي وګورې په شي نه کېږي
انشاءالله خپل ورونه مرسته کوي حتمي به یې تاسو ته اوس تاسې مه ژاړئ مهربان ذات ماشومه ته ولې ژاړې جامې دې نشته د خدای سره دې خو جامې نشته څه وایي تا به جامې سوال مه ژاړئ زه درته راوړم ښه قدرمنو هېوادوالو تاسو وګورئ چې دغه مورکۍ ټول حالات بیان کړل چې څومره د ستونزو مشکلات سره مخ دي او زه به تاسو ته څه ووایم چې دغه مورکۍ خفه شوله وژل ته وګوره چې دغه ګلالی ماشوم څنګه د سترګو څخه اوښکې روانې دي نو تاسو څخه هیله کوم چې دغه ماشوم اوښکې وچې کړئ او خپل وس مطابق مرسته ورسره شریکه کړئ مبارکه میاشت ده په دغه میاشت کې ستاسو صدقه الله تعالی دوه چنده قبلوي ځکه دا میاشت د نورو میاشتو څخه بهتره میاشت ده او الله تعالی به له تاسو دومره خوشحال شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره په زړه کې رحم درلوده چې چېرته به غریب هغوی ته به طعام ورکول نو تاسو هم دغه لاره غوره کړئ او خپل وخت مطابق مرسته مو له موږ سره شریکه کړئ تر څو دغه بېوزله افغانان مو تاسو وګورئ څومره په بد حالات کې دي چې دا بوټان رنګوي خاوند یې کراچۍ چلوي نو هېڅ هم نشته هغه وچه ډوډۍ راوړي د خلکو کور نه خوري څومره د افسوس خبر ده زموږ هېوادوال په داسې حال کې ژوند کوي نو تاسو زما ورونه یئ دا چې الله تعالی تاسو ته مال درکړی دی تاسو هم خپل مال څخه صدقه ورکړئ او مرسته وکړئ تر څو الله جل جلاله تاسو ته نور هم درکړي که غواړئ چې مرسته وکړئ او زموږ دغه هېوادوالو په شونډو مسکا راولئ نو خپلې مرستې او مظلوم غږ خیربل ته وسپارئ د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 9 2 څلوېښت نور وخت نه نیسم خوشحاله او اباده اوسئ